السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو نن بیا د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو ویډیو واړوو او ساده MP3 ته. نو ویډیو دا ډېر یو اسانه طریقه ده، شاید د ټولو زده هم وي، خو بیا هم زه تاسو ته درښیم چې یو ملګري یې غوښتنه کړې وه. نو تاسو به وراسئ خپل پلی سټور ته او په پلی سټور کې به سرچ کړئ ویډیو to MP3. دلته به تاسو ته داسې ایکنان راسي. نو ملګرو تاسو ګورئ دا ټول ویډیو to MP3 چې هغه پلیرونه دي، ویډیو کولی شي چې MP3 ته یې واړوي. نو ملګرو په هر حال ما یو دانه ځینې انسټال کړی هم ده، دغه څه زه اوس تاسو بیایم و هغه ته چې څنګه کولی شو چې موږ یو ویډیو فایل هغه واړوو MP3 ته. نو راځئ زه تاسو ته درښیم. ما دغه یو راډاونلوډ کړی ده. تاسو ورته ګورئ ملګرو ویډیو to MP3. نو تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ او د کلیک څخه به دغه ویډیو to MP3 به ووهئ. نو چې کله مو دا ووهل زه اوس راځم د دا ویډیوګانو څخه یو ویډیو را اخلم. مثال که هر یوه وي دغه را اخلم. نو دا به حساب شروع شي چې کله دا سل شي نو بیا به دا ویډیو MP3 ته اړول سوی وي. نو زه ویډیو څه سکیپ کوم چې وخت ونه نیسي. ملګرو سل څو ویډیو را ورسېدله. نو بیا به ملګرو تاسو څه چم کوئ چې څو دغه MP3 پیدا کړئ. اوس نو تاسو به راسئ د هغې غزلې نوم څه شو؟ هوګۍ. دا د ملګرو هوګۍ. نو هغه ویډیو دا د MP3 ته اوښتې ده. نو ملګرو کومه ویډیو خوښه شوه چینل ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د راتلونکو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ. موږ هره ورځ کوښښ کوو چې تاسو ته نوي اپډیټ شوي ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کړو. نو زه درنه نجات غواړم. د الله په امان. چینل سبسکرایب.